د نن ورځې تازه مهمه وروستي خبرونه. سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ. امریکا پاکستان د امریکا له وروستي خبرداري سره سخت اندېښمن دی. امریکایي سناتورانو ویلي دي چې د پاکستان په تړاو به د بندیزونو پر یوه طرحه کار کوي، ځکه دغه هیواد د افغانستان په تړاو له امریکا سره دوه مخي کړې ده. له پرون راهیسې د پاکستان سیاستوال، حکومتي چارواکي او د پارلمان غړي پر دې مسله اندېښنه ښیي او تمه لري چې امریکا له خپلو دغه ډول اقداماتو په شا شي. پوتین د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خپله 3 ساعته لیدنه ګټوره بللې ده. دوی دواړو د یو نیم کال ځنډ وروسته سره لیدلي دي او د کورونا بېلابېلو اقتصادي او نړیوالو مسایلو په اړه یې خبرې اترې کړي دي. شمالي کوریا د شمالي کوریا مشر کیم جینګ اون وایي چې د امریکا دښمنانه سیاست او ګواښونو په نوي حکومت کې هم کوم تغییر نه دی کړی. نوموړي تازه د امریکا لخوا د مذاکراتو د پیلولو غوښتنه هم رد کړې ده. کیم جینګ اون ویلي دي چې مذاکرات یې ځکه رد کړي دي چې نور په امریکا باور نه کوي او نوې غوښتنې هم له چل او فریب ډکه ده. او د جانز هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 2543 نور امریکایان د کورونا له کبله مړه شوي دي. په دې سره په امریکا کې د کورونا ناروغۍ له کبله د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 695,000 او 92 کسانو ته رسیدلی دی. همدارنګه اخیری خبر همدا چې 40 هیوادونو په ځانګړې غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کیږي. د ایټالیا صدر اعظم مایرو دارګي پرون ویلي دي چې دغه ناسته به د اکتوبر د میاشتې په 12مه نیټه ترسره شي. نوموړي ویلي دي چې په یاده غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم حضور ولري. سږکال د G20 هیوادونو د غونډې مشرۍ د ایټالیا پر غاړه ده. درنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. زموږ د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله هم روښانه کړئ ترڅو زر خبر شئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.